سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلی. د افغانستان په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې لا هم دوام لري. د شپږو ورځو په تېرېدو بیا هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د فرضي کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستاني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې لا هم ډیورنډ کرښې ته په څېرمه سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي، خو دا ډزې په پرله پسې توګه نه دي. هغوی د دې نښتو د درېدلو غوښتنه کړې ده. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي له دواړو لورو زموږ غوښتنه دا ده هغه ستونزې چې په پوله باندې دي له ډیپلوماتیکو لارې دې حل سي یا د جرګې نړیوالو اصولو له لارې دې حل کړي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي کله چې جګړه پیل شوله موږ فکر کاوه چې دا جګړه به کم دوام ولري. له بده مرغه جګړه تر سهار دوام وکړ. هغه خلک چې سرحد ته نږدې وو خپل کورونه یې پرېښودل او تر کورونو نه ووتل. اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د نظامي چارو ځینې ښوونکي وایي پر دې باوري دي چې د دغو ترنګلتیاوو دوام د دواړو هېوادونو پر ډیپلوماتیکو اړیکو منفي اغېز کولی شي. د نظامي چارو ښوونکي وایي د سیمې امنیت او ثبات هم خطر دی. د دې تر شا د سیمې د استخباراتو نښتې دي. پاکستان غواړي چې د ازغن تار د دیوال له تېرېدو وروسته د ډیورنډ فرضي کرښه په رسمیت وپېژندل شي. د نړیوالو چارو ښوونکي وایي دا ډول وضعیت دوام کولی شي هغه ترنګلې اړیکې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دي لا ډېرې کړي او په سیمه کې انساني تلفات زیات شي چې په اوسنیو شرایطو کې به په هیڅ صورت د افغانستان او پاکستان په ګټه نه وي. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ماښام کله چې د اسلامي امارت ځواکونو ډیورنډ کرښې ته څېرمه د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې په جوړولو بوخت وو، د افغانستان او پاکستان پوله ساتو ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده چې له هغې ورځې راهیسې په دې سیمه کې د دواړو هېوادونو پوځیانو ترمنځ نښتې لا هم دوام لري. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.